دوستانو کوم تاسو ګورو نن سبا مجبوری او غریبی دومره زیاته شوې ده چې سړی هم ځان ته رزق نشي پیدا کولی، یعنی کاروبارونه نشته، هر څوک مشکلات او پرابلمز کې راګیر دي. نو په داسې دوران کې په داسې وختونو کې به ښځې بیا خپل ځان څنګه وساتي؟ دا یو داسې واقعه ده چې تاسو سره د دغه ښځې د خولې شریکوم چې هغه چې کله خاوند مړ شو په کور کې ورته مشکلات پیدا شول، نو هغه بیا په کومه طریقه باندې راووتله او داسې بدکاریانې، غلط کارونه، ناروا کارونه یې شروع کړل. قدرمنو، د دې ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې تاسو وګورئ او په خپله په هر څه باندې پوه شئ چې نن سبا خلک څومره مجبور شوي دي. دا ښځه خپله واقعه بیانوي چې زموږ د خوشحالۍ ژوند و، خو په یو داسې حادثه کې چې د ټرافیک حادثه و، خاوند یې پکې مړ شو. وایي چې کله زما خاوند ژوندی او پیسې به هم ګټلې، ډېره ښکلې زندګي مو تېروله. وایي چې زما لیورونه به هم هغه ساتل، خو چې کله هغه وفات شو د هغې نه پس بیا زموږ په کور کې ډېر زیات مشکلات پیدا شول او د دغه مشکلاتو نتیجه دا شوله چې زه یعنی د کور ویستم، یعنی مور پلار کره راغلم، خو مور پلار یې هم دومره غریبانان و چې دا یې نه شوه کولی، نه یې شوه ساتلی. نو په دې وجه باندې دا مجبوره شوه. خیر خیرات به یې غوښتلو، سوال به یې کولو، یو بل نه چا به څه ورکړل هغه به یې خوړل، هغه به یې خپلو بچو ته ورکول، ځکه چې 2 بچي هم. نو بیا د هغې نه پس دغه ښځه چې دی وایي چې زموږ ګزاره په دغه نه کېدله او بیا ورته یو چا داسې افر وکړو چې ته داسې کار راسره وکړه نو تا ته به ډېرې پیسې درکړم. نو د ډېرې مجبورۍ نه دا ښځه بیا مجبوره شوله او هغه سړي سره یې ناروا کار وکړو. د دې نه بیا د دې ښځې سټارټ شروع شو او بیا به دې هر وخت د پیسو دپاره دغسې بېحیا کارونه کول. نو درنو دوستانو، د دې ویډیو جوړولو مقصد مې دا دی چې موږ تاسو ته پکار دي چې داسې خلکو سره مرسته وکړو. داسې خلکو سره چې کله موږ مرسته وکړو، الله پاک به زموږ ستاسو مخې خلاصې کړي او الله پاک به زموږ ستاسو مصیبتونه ختم کړي. نو امید لرم ستاسو به د ویډیو د پیغام خوښ شوی وي. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.